بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو یو ویډیو در سره شیر کوم نسیم شاه کم چې تاسو ټول به ډیر زیات ښه پیژنئ د پاکستان کرکټ ټیم کم یو ډیر زیات ښه کلاړي دی هغه او بل اسنین تاسو به هغه هم پیژنئ کم په خپل مور او پلار باندې چې ډزې کړې وي د کم په نتیجه کې چې د هغې پلار هغه وفات شو مور یې زخمی وه د هغې په هکله باندې په سوشل میډیا باندې یو پوسټ شیر کیږي په کوم کې چې ویلی کیږي چې دا په خپلو کې هغه رشته دار دي نو هغه مکمل حقیقت در سره شیر کوم چې آیا رشته پیله دسه او کوم قسمه رشته ده خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره راځو ویډیو طرف ته نسیم شاه که ستاسو خیال وي بله ورځ هغه پر خپلې کم علاقې چې دی هغې ته لاړو خپل کور ته لاړو هلته ورته ټول خلک راووته د هغې کم استقبال چې دی هغه ډېر زیات په ښه طریقې سره وکړو بیا د هغې نه پس خلکو دا مشهوره کړه چې نسیم شاه کم چې د مایار اوسیدونکی دی چې د دې او د حسنین هم د جندول سره تعلق لري د دې په منځ کې وایي څه رشته ده زیات تر ملګرو هغه شیر کړي چې دا د ترور زامن دي څوک شیر کوي چې دا د ماما زامن دي مختلف قسمه پوسټونه خلک کوي مونږ هم بیا په دې شک کې شو چې آیا واقعي داسې څه رشته شته او که نه د دې نه پس بیا زموږ یو ملګری کوم چې د سمرباغ سره تعلق لري هغه سره مونږ رابطه وکړه نو هغه چې مونږ ته کوم انفارمیشن راکړه چې آیا د دې د لرې پورې د دې اوس تعلق یا څه رشته وغیره هیڅ هم نشته یعنې ټول چې کوم دی هغه په سوشل میډیا د لارې باندې دروغ شیر کیږي خلک هغه دروغ یو بل سره شیر کوي نو روجه ده زه تاسو ټولو ته ما بل ویډیو کې هم ویلي چې په روجه کې داسې دروغ چې کوم دی هغه پوسټونه هغه مه شیر کوئ چې یو ښه کار تاسو یو داسې د دین اسلام ریلیټډ خبرې په دې کې شیر کوئ دا اوس څه شو چې لکه اوس نسیم شاه وسنین دا شو وسنین اوس کوم ځای داسې ښه کار کړی دی چې تاسو هغه یادوئ او داسې هغه سوشل میډیا د لارې شیر کوئ نو دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره م شریک کړه امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره